بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دا یو سوال دی، دا هم د محارمو سره تعلق ساتي. وایي چې زما نیکه، کم نیکه چې د مور د طرف نه دی، یعنې د مور پلار، هغه دوه ودونه کړي دي. یو زنانې دغه ده چې هغه د دې سائل د تپوس کوونکي مور ده، او یو بله ده. نو دا دویمه زنانه چې ده، دا چې وایي زما د مور نه ده، زما د مور نه ده، دا دې سره مصافحه، دې سره کېناسته، دې ته کته بغیر پردې نه چې دې مخ کاری، دا جایز دی او که نه؟ تاسو به مسله ورسېدګله؟ نه یې رسېدلې. مسله اول دا ده، دا ملګری وایي چې زما نیا ده، نیکه دی. نیکه کم طرف ته؟ د مور پلار، د مور پلار هغه دوه ودونه کړي دي. د هغه دوه ښځې دي. د یوې ښځې نه د ده د مور ده، او بله ښځه هغه پردی ده. د ده سوال د دې پردی په باره کې دی، یعنې موږ به داسې وایو چې میرنۍ نیا د دې سره مصافحه او دې ته کته جایز دي که نه؟ محارمو کې زه دې راځم او که نه؟ نو جواب دا دی چې د نیکه ښځه دا په محارمو کې راځي. نیکه ښځه دا په محارمو کې راځي، که دا نیکه د پلار د طرف نه او که دا نیکه د مور د طرف نه. دلیل پې څه دی؟ ولا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، او نکاح به نه کوئ د هغه زنانو سره چې ستاسو پلارانو ورسره نکاح کړي. نو پلاران او نیکونه د مور د طرف نه او که د پلار د طرف نه، دا ټول په دې کې دننه راغلي. پوه پې شوئ که نه؟